نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کم سړی غواړي چې زما په عمر کې د برکت شي او زما په رزق کې د برکت، زما عمر دې ډېري او زما رزق دې ډېر شي. نبی علیہ السلام فرمایل د خپل رشتہ دارانو سره ښه سلوک کوي. من سره ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمه. غیر صله رحمي کوي، د خپل رشتہ دارانو سره د ښه سلوک کوي، عمر به هم ډېر شي، برکت په پکې الله واچي. عمر ډېرېږي نه او په لږ وخت کې به الله جل شانو دله د ډېر نیک عمل توفیق ورکړي. دا مطلب دی برکت په الله او په رزق کې به مولا برکت واچي. څه مطلب دی چې په لږو به د ګزاره کېږي او داسې ګزاره به کېږي چې داسې به خلکو په ډېرو باندې هم نه کېږي. رزق کې برکت او عمر کې برکت، دا مطلب دی. دا مطلب نه دی چې ستا 10 کاله عمر دی نو هغه به 80 ته ورسېږي. دا مطلب نه دی. دا نه چې الله جل شانو نشي کولی، کولی شي، داسې هم کولی شي، خو داسې ده نه. الله جل شانو اصول او قانون هغه داسې نه دی. بل یو حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې بهترینه صدقه هغه ده چې هغه ته هغې رشتہ دار لور کې چې هغه کاشحي. کاشح تپوس چې یا رسول الله د کاشح رشتہ دار څه ته وایي؟ نبی علیہ السلام فرمایل کم رشتہ دار چې تا سره حسد کوي، بغض کوي او بد د سره کوي او هغه باندې ته صدقه وکړې، دې نه بله بهترینه صدقه نشته. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې یو دی نیک عمل او یو دی ګناهونه. نیک عمل چې ټول نه زیات زر قبلیږي، هغه نیک عمل چې ټول نه زیات زر قبلیږي هغه د رشتہ دارانو سره ښه سلوک کول دي. او هغه ګناهونه چې د هغې عذاب سړي ته زر رسي هغه 2 ګناهونه دي. یو زنا ده، بې حیایي، او دویمه دروغ ویل. 2 ګناهونه داسې دي چې دې عذاب سړي ته ډېر زر رسي. او بل یو حدیث شریف کې راځي چې نبی علیہ السلام فرمایل کم سړی چې د خپل رشتہ دارانو سره ښه سلوک کوي الله دله خراب مرګ باندې نه مړ کوي. الله جل شانو خراب مرګ ولې نه ورکوي، په ښه مرګ باندې مري. د بېعزتۍ په مرګ باندې نه مري، د عزت په مرګ باندې. د رشتہ دارانو سره ښه کول، رشتہ دارانو له صدقه ورکول، رشتہ دارانو له زکات ورکول، په دې کې فایده دا ده چې 2 ثواب انسان ته رسي. یو هغه د صدقې وغیره هغه ثواب هم ورته میلاو شي انسان ته، او د هغې سره د رشتہ دارۍ ثواب هم ورته میلاو شي. نو ډبل ثواب دی رشتہ دار له زکات او صدقې ورکول. او چې به کمو کېږي چې به کمو کېږي، دا مطلب نه سړی به خپل زوی له زکات ورکوي یا به زوی خپل پلار له ورکوي. نه په دې خو نه کېږي. په اصول او فروع دې ته وایي. کم چې ته د چا نه پیدا یې یا ستا نه څوک پیدا دي، دې نه نه زکات اخیستی شي او نه ولې زکات ورکولی شي. دې نه علاوه نور رشتہ دارانو له ورکولی شي، رور له ورکولی شي، خور غریب د هغې له زکات ورکولی شي. صدقه په زکات یادوم. زکات په هغې خلکو نه کېږي کوم نه چې ته پیدا یې یا ستا نه پیدا دي. نور کې کم صدقات دي، نفلي صدقات دي، هغه خو پې کېږي او بار چا کېږي، هغې کې څه مسله نشته. ډېر خلک داسې دي چې هغه د بار خلکو سره ډېر زیات ښیي او د خپلو رشتہ دارانو سره بلکل نه لګي. خصوصا هغه رشتہ دار چې انسان سره نږدې اوسېږي، په یو محله کې اوسېږي، په یو کلي کې اوسېږي، بلکل یو بل نه پېژني. خپل رشتہ داران یي خو نه پېژني، د دشمنانو غوندې کې زندګي تېروي، یو بل ته نیتونه خراب کړي. او که یو چېرته ښه کېږي نه بل هغه تبې نیسي چې دا ولې دی ښه شو، ما سره ګاډی نشته او سره ګاډی دی، ما سره مال نشته او سره مال دی. نو دا کم رشتہ داران چې اکثر داسې چې په یو کلي کې او په یو محله کې اوسېږي دا غټ نقصان جوړېږي. هغه کم چې لري نو هغه ښه خو د حسد بیا هم اکثر